الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. زيد الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم په یوبل ملګری او داغه د سیرت مبارک خبره کو. جناب نبی کریم علیہ السلام دله ویل چې لله درک یا زید ای رجل انت، الله د خیر کثیر درګه زید تعالی را او ډیر اوچت شان والا سړی دی دا اوچت نارینا. حدیث کې راځي جناب نبی کریم علیہ السلام فرمایي دا خلک د شي دی لګه قانونا په دې قانون کې قسم کانی دي. کوم انسان چې په جاهلیت کې غره دی هغه چې اسلام لپاره داخل شوم په مقته حیثیت باندې پاتې کیږي. غره اعلی د زید رضی الله تعالی عنہ زید الخير یو دو واقع نن ذکر کوو چې وای د جاهلیت د وخت او بل د اسلام د وخت ده. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې دا کوم ملګری لري زید د جاهلیت په وخت کې دله د ملګرو ویلي زید الخيل د اسونو زید الخيل ورته په دې مناسبت باندې ویلي چې ډیر انتیجت اسونه لرل، لیکن چې کله دین د اسلام باندې مشرف شو د اسلام منقبت خپل کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلبه نوم کې خودرو زید الخير باندې بیا دیږي په زید الخير. زید الخيل چې دا د اسونو والا دی دا واقع څنګه و؟ د بنی عامر او د قبيله د یو سپینګرینا امام شیبانی رحمه الله دا واقع ذکر کړی دا. هغه په دې طریقه باندې وی وخت زمنګا په علاقه کې انتهایی قصلی رااله وچکالی و بارانونه چې د برابر شو لاندې زمکه شینکی و غیره دا بند کړی هیڅ شیم نه و. فسونه برباد شو، سروي برباد شو. وی زمنګ یو سړی او هغه خپل ټول خاندان روان کې او د حیره علاقه له بوتلو چې دا د نجف او کوفه په مابین کې لوی خار دی. الته پرې خو دوه خبره ورته وکړي، زما انتظار کوي زبر تر اعظم او ځان سره ویلې وسماره په الله باندې قسمي یا چې دی خو خلکو خپل زر اعظم د خپل خاندان لرزان سره مډیر انتیجات مالونه راوړي او کشرته مال نه وړو به ځان وښنه. ان کلک عزم او قصد وکي توخه مو خیر ځان سره برابر کړو. صاحب د دې جن روان شو، شپه ور باندې رااله مخره لوی خیمه ده. دغه خیمه په خوا کې یو شی دې تړلې شوی. نو د ځان سره ویل چې اولنې غنیمت چې رب العالمین مال راکې ازما پر سفر کې هغه امداد د دې شی تړلې شوی په طرف باندې قصد وکي او اراده دا وکړه چې دا غوټي موټي اخلاص کم ځان سره او روانې کم روان شي. نو به اراده دا و چې زور باندې سور شم. ناسا په یو आवाज ور باندې وشو. دا خبر ورته وکړه چې پرې دا څاروي او خپل ځان زمانه بچکا کپرې دنو کو ګور ځان له کارو کتو. د شاوخوا وکړه چې دومره خطرناک आवाज ما لراغه چې پرې دا سروي کپرې دنو کو ګور ځان ور باندې برباد کې وې دې پرې خو روان شو. دی اشرف ورځ مزل وکي ډیر انتهایی اوچت مزل نورستا یو ځای لورغه چې په کوم ځای کې وکان تړل کېږي. دې وکان تړل کېدو په خوا کې لوی خیمه او اغم د سرونی نه ده. دې سړي ځان سره دا خبره وکړه چې په دې کې دومره وکان دی او دومره لوی خیمه ده. دلیل په دې چې دې کې آبادی شته. ځان سره ویلې چې ام دې کې توس پاتې شه ځکه دې خیمه ولا خلک راځي طالب خوراک وسخک درکې او دغه وکانم کې دې شي کمی وخت له درکې وغه بوزي خپل بچو له التبه ذبح کې دا عمر باندې شون برابر شي. کاروبار به شروع وی قتل غول د خیمه لا تر دې پورې چې دانور ډوب شو چې کله د خیمه په خوا کې ورغه کیناستو. یو سپینګیری سره د خیمه په منځ کې ناس ادم دغه ورسره کینې شو. په دې شو طریقه باندې چې دا په پوهنه شو بوډا چې څوک زماره خواله راغلی وخت تر شوی نو چې نور بالکل کپړو بيدو کې راغی. ویو شاسوار راغی په اسبانه سورو. دا سړی فرمایي چې ما په خپل عمر کې د شي مضبوط شاسوار لیدل نو او نو دومره غټ بلکې د اسبانه چې کم زین کې خود لیکيږي وې دومره قوي سړی او چې ایسته د زین په منځ کې دا ټوله خالی ګډه کاکړه بند کړه او ګرچا پیرته غلامان روان و د کی طرف او چپ طرف او روس سره غنا تقریبا یوصل وکانو سره و. په دې سلو وکانو کې وکړو چې هغه د ټولو نمخ کې اند تکړه فعال وې دی وکړو چې ګونډه واله د نور وکانو هم ګونډي واله وې په دې وخت کې د شاسوار په خپل غلامانو کې یو غلام له ویلې چې دا پلانې وکراول وېشه
شوده ته راوړه او اشاره وکړه چې و کله چې هغه په د ټولو وکانو کې د سلو کې چې دغه غو نه چاغه او سربه او قبل نه و او بیا ورته ویل چې کله د شوده ته راواخصله د دلوي خیمه په دمنځ کې چې دا کم شیخ پانی د سپینګری دی په دې سړي باندې دا شوده وسکا حق غلامانو کې غلام را روان شو لوکي رضان سره راواخصو او د دیو کې په طرف باندې راغی غیر اول وشل تر دې پر چې دا لوکي اډک شو او په دې وخت کې د دې سپینګری بوډا مخې لکه خودو او روته دا غلام په اړه باندې شو لاړو وې دې بوډا دغه نه یو ګټ یو غرق وکړو یا دوا نور پرې خودو دا سړی چې سپینګری دی باندې عامر دی دا په خپل فرمایي وې ته عجیب کار ماو کې چې په دې ځای کې دې سړی دې شودونه یو غړپ یا دوه غړپ وکړه او دا ډک لوکي اندشه پاتې کېدل دا خو نه کوي زور وړاندې شو پټ پټ ورالم وې دا غلو کې میرا واقعو په دې کې چې دا څومره شودري دا میټول په سر باندې راوړل وګیوم وې په دې وخت کې دی غلام موږ لکتل نو په هغه غلو کې هم راواقستو او لاړو دې سړي په طرف باندې دا غامر شاسوار چې مضبوط شاسوار دی او کله چې په دې جن کې کینې نو دا ټول جن د مخې سره ډکای اغله دا خبره وکړه چې ایز ما مولا ایز ما سردار ایز ما مشره تا مال امر وکړي د چاغي وکي د دې لوشلو په باره کې ما دا وکړه اول وشله او اق شوده مې برابر کړه او به مې د شیخ صاحب خو راوړل د سپینګری کم چې د خیمه په دې منځ کې نه شیخ پانی هغه تشکیل وکړو خو لیکن زما دا کې شاور د ذکر نه کړه یې زته پټ ناسو مزي ونه لیدم او ارڅ خلاص شو شاسوار چې کله دا خبره واورید چې دا ارڅ خلاص شو په فرحه ډیر انتیزیت خوشاله شو چې دی بوډا دومره زیات شو دوس کله وی اطمینان مال راغی وی به مله دا خبره وکړه چې آشنا دا بره وکدام ولويشه وی وکه مې راولې شه او اقا لوکي امراوړو د شیخ عالم کې خودو وی دی وخت کې دی غلام د دې لوکي سره امق کارو کې چې دا راډک کې ګرم کې د شیخ مخې کې خدا هغه ته یو غړپ یا دوه غړپ وکړ نور پرې خودو وی به مرا واخستو چونګي زوګه ما او ډیر انته تګي خدا ورته چې دا کوم لوکي د شودونه ډک دی هغه پوره ونسکلو په نسبت سره اول لا دی وخت کې دا مانی مایوس کولو ولی وی وجه دا و کبل فرج او تقدیر دا غبل غو نظام په سر راوړاو ما نو دا شاسوار و یو قسم شک پرې لګي پیدا کی چې دا څنګه سړی دی مخکې ورځو کې موږ دره شوده کې خوده یو غړپ دوه غړپ درې غړپ به وکړه نن ورته موږ شوده دو دا یو لوکي مشکل دا بل لوکي مشکل څه مشکل لې دل اصول شي شي غل یې شي سړی دا بوډا د بني عامر دا خبره کوي دومره حرکات او دومره اخستل په یوځای کې کوا چې ستا غورانه په معلومي ګلا او کشر دا په معلوم شونه په خپل ځان له خلک راوچت کړ وې په دې وخت کې دیشا سوار شډیر انتهایی مضبوط او چت دی د دویم کس له امر وکړو چې علال کې وسروي پر سروي کې هغه علال کړه شاسوار په خپل سره د غلامانو په دې وخت کې دغه علال کړي شوی شی ورید کې او سید قشن خوروادار کې او به د سپینګری مخې کې خودل هغه ته خوراکو کې په خپل لاسونو باندې خوشی کله مور شو به شاسوار خوراکو کې او داغه سره چې دوه غلامان د خوراکو کې دا وی ذکر سره فرمایي وېزه په وجه کې ناسو غل پټ پیخه دا شو چې کوم وخت دا بوډا مور شو دا دوه غلامان ماړ شو دا کم شاسوار چې راغلی او هغه مور شو خپل زینه د آرام وری ولا او د شون قدس عمیق او جوور خوب باندې چې د پوزنه یو قسم اوازونه د انسان راوځي کله چې سړی په دې خوب کې ډېری ته جوور ورشي وېما پیخه د شو وکړه چې زره اوچت شو مو ویلي بوډا مو ده شاسوار مو ده او دا غلامان مو ده او هغه غټ اوخه مخ کې هغه مر اخلاص کې ځکه هغه د قومندانو او د سرکفو چې هغه کله کم طرف باندې روانو دا ټول وکانو به روانوي لاړم داغه د پړې مخلاص په تړلې و زنګونی په تړلې و وې چې کله مې دار روان کې زه په سور شوم اې د سره را په دې خوا چې دا څومره وکاندې وې دا ټول را روان شو مزل کوم د شپې وې چې کله سبا راغلو او خوا دې خوا طرف باندې مې قتل وکړه د شنه شي شپې مزل ختم شو یو اندازې پورې ورسېدې وس دې خو ګورې نو سر دې ټټ کړي د خامخا ګیریږي د بل سیاست دی بوډا د سپینګری د بني عامر موږ له وخودو وې دې کی طرف مې موقع ته سوچ مې ونلیدل چپ طرف مې موقع ته سوچ مې ونلیدل مخله مې موقع ته سوچ مې ونلیدل ورسره مې موقع ته سوچ مې ونلیدل او نور مې دی وکړه نورم لغت ورکړ روان مې کی
بیغم شم دا نور وکانه مرو شر روان دي تر دې پوري چې دا ورس کرنا شو انتهایی وې به می شکل دی یو طرف لوکاته چې ګورما په دې طرف کې دوه دوه تور شینه معلومیږي تا به دا ګمان کول کې یو شاهین او باس چر روان دي لو ریزینه څوک معلوم شو یا غټ مرغه په اسمانه سور دی هم سره روان دي تر دې پورې چې هیڅ اسما د خواله راغی وې چې کله مې دې په دقیق نظر باندې وروکاته نو ځان سره مې دا خبره وکړه چې لکه دا خو اقشا سوار دی چې کم مخ کې دا هغه بوډا خوا کې زغل اناستون او د یو مضبوط انسانو په دې اسمان راناسو چې د جین دامن ټول هم نشي نیولیو دا لکه جسمه په سر راغی راتلو په کدا چې زما مخ کې شو ما د شي ګمانو کو چې دا زما ملګری دی ځکه چې ما باندې داس نه کې گزار نه کې لاړو مخله وې چې کوم وخت دا مخله لاړو نو په دې وخت کې ما دا اوخه دا کم شه مخ کې دی د ټول نه دا میرا واقصو په ځای کې موتاړو ځکه د چې زما مخ کې منډه واقصنه په ځای کې ګونډه ما تکړه غشي مشي را واقصله او مالوي شو ودرېګا څومره وکان چې دا خوشی کړی دا ټول پرې ده وې ما ورته ویلې زما عربي يم زما سره د قشانه لیندې ده زما سره د غشري گردنې ورته سوق وای ټاپ پرتلا چانټا په دې کې چې دا څومره غشي ودا ټول برابر کړه او په دې خپل قوس کې مې دا غشي ورکی خودو دا څومره وکان چې ودا مې د ځان ورسته کړ زما خله ورو وته ودا شسوار زما ډیر انته لري ولاړو او مال دا خبره کوله چې خوشی کده د مشر اوخه دا کم چې سرکخته داغه د اپکی او غاړه چې زی و ما ورته چې کله ختم دانش کېدلې یو په یو دې سره معلوموي مشر شیخ بویلی وی چې یو کس نک سړی تختی دغه غړ به غیرت نه خوشی دوله ودرېږي دنه به غړ به غیرت نه یو ته یو زم څنګه دا خوشی کم او د سیمه ورته چې غوږ کې د شاسوار اسمانه خبره لا زما د کور زنانه دي زما د کور ماشومان دي هغه مې ټول په حیرا علاقه کې پرې خودلې دي چې د نشه په د کوپې په مابین کې وخار دي په عراق کې او قسم دا خبره کړې ده چې زه بخامه خطا شو د خوراک او شعر اورم او کما سره مال نه به بزان وژنم نن زمر له تیار سر نه تیریږم خو لیکن دا وکال نه خوشی کوم وې دې شاسوار ما باندې غاوږي کې چې بچو ځان دې مړ کې خوشی غزه تعلیم دا و خوشی کې نه وژنم دي و پلار دې مرشه عربو کې عادت دا اشاره به کېرا کوله ویلا ابله کا پلار دې مرشه مور دې در باندې بورشه مرشي و ما ورته ویل چې څومره زورو کې زدا نه خوشی کوم ویغه مالوي شو ظالمانه تبا شوې دوکه شوې د خپل دماغ دوکه کړې اسما مقابله ډیره ګرانه ده و ما ورته وینا وې د شلری ځای کې دامه لري ځای کې زمما وې کوم ځای کې چې ما دا غټ وخت تړلې دي او هغه مې درو غټي ورکړي وې مال دا خبره په دې وخت کې وکړه زه خوشی کوي خو نه ما وښنا وې تا چې کوم غټي ورکړي دي ام دغه غټي مال وکړي چې کوم ځای کې ورکړي سر کې ورکړي په منځ کې اخر کې ته مخلاصوا وې ما ورته دا بشر ته دومره بهادری وې ما یو غټه دا بل غټه دا بل غټه دا وې ما لوي چې ما سره غشره د شي نشانځنه مکه غټه زو ولم کته خوشی کې خوشی نه کې زوس په خپل خوشی کوم بغش وې ورته مې ویل چې دا قمنځنی اوله وې ګونډه مرتمه تکړه غشي پیرا خوشی کې چې ټکه ورنويسو هغه غټه په خپل اخلاص کړتا به دا ګمان کوله چې سړی په لاس باندې اخلاص کی تمره قوي وې به دویم ډزه ور باندې وکړه بل اخلاص کړه دریم گزارش ور باندې وکړه بل اخلاص کړه وې ورو دا غټ سرکه خوشی شو او دا څومره وکان شي دا په روان شو وې ما ځان سره دا خبره کړه چې دا معاملې ډیره ګرانه ده چې هغه څومره غشي مشي میرا خښتي و هغه مې بیرته پر خپل گردنې کې په خپل ټاپ کې چانټه کې پرتله کې بیرته واچو چې بری سړي ځم خراب و دا ډېر خطرناک دی دغه ځنه وشتل د شي کې سم د موږ د نورلمین غو کړه تبازو یو ځین ته خطا کیږي نه وې دلته ورته ودرې د مولا سره مې اوچت کړم اجازه تسلیم یم مړ مې کې څه خبره ما چې ته دومره تکړه دی وېزما خواله را نږدې شو اول خېزو کې زما پر قوس باندې غشي باندې لیندې باندې دیر نه واخستا ورسې وېزما دا ټاپ کلاس کې دا گردنې پاګه کې څومره غشي او غیر نه واخستا وې مالې چې بچي سور شمه په ورستا زه به ورسته سور شو د سینا چې دشمن دیونی او هغه د اسلحات کور کې خودلی کوټه کې وسره خودلی دا یو بل سیاست دې صحابي د جاهلیت د وخت نه معلومیږي چې په دې وخت کې له ایمان راوړل نه دي اولتی اسلحه واخسته به ته دونه مرمۍ واخسته به ورته چې وسورش وی چې کله ورپسې سورشم دواړه مرکه کول روان یو وی مالوي چې آشنا تا خو زما د وکړه روان کړی دي
او به زه دومره په عذاب کړم چې ما ته له د غوټي خوشي کتانه خوشي کولې په کدا چې په خپل ګونډه باندې میسته چې ما ته مې کړو دا غشم پیرا خوشي کړه هغه مې خلاص کړ څه دی خیال لې چې زه بس تاسو سره سکوم زه په کومه طریقه باندې مړ کوم یا به څه عمل سره کوم وې ما ورته ویل چې ما دومره غړ ظلم کړي هغه سپینګری په خیمه کې مې پرې خو دو او دغه نه مې را په دې خو د اصل یو سلیو ټولو خان روان کړه او ډیر وګد مسله مې وکړه ته مې ستړي کړې ته مې پریشان کړې به د اسمانه مقابله اراده وکړه زه وجلم او مال دې وی چې دا خوشی کا ما خوشی نه کړه اخر دې په خپل په دې غش باندې ویشته په کدا چې ما تسمی تعالی درکړه او زما دا غش او د مرمي ارڅ له واخسته زه تا بارکه د عقیده ساتم چې ته ما وژنه خوري خطرناک مرمه دي ویغه مالوي څنګه دی وژنم وې ما ور وژنه خو مې زکه چې څومره تعظیم ما تعالی درکې تکلیف او خوګان مې درکې په تاریخ کې دومره خفقان چا ور کړی نه دي طبعا چې سړی راوچې شو د بل چا د مال د بل چا د سار د بل چا د خبرو پروا نه ساتي دا به اوس پکې سر خوري تکلیف مې درکې خو په اخر دا شو چې رب العالمین ته ما باندې را کامیاب کړی وې دی وخت کې د مالوي چې کلا وحاشا زه هیڅ وخت کې تانه وژنم محلهل یو سړی دی وې تا دا غسر په خوراک اوسکا کې ځان شریک کړو او هغه زما پلار دی زما پلار ویغه به یو غړپ یا دوه غړپ وکړه هغه خیمه کې چې بوډا ناستو محلهل نمیدو او مخکې د دینه به هغه خوراک نشي کولای خو شکل تا خوراک وکي او هغه وکي هغه په خوراک راوسو خلک وای وې د مل مسره برکت راځي د کور والا سره اون به خوراک زیاتي وې شکل مې دا محلهل نو واخصو وې ما دلوي چې ازید الخيل انت هلکه ته هغه سړی چې هغه اصول لري هغه زید نوميږي وې دې مال ویل چې نعم او زه هغه سړی وې به مې ورته ویل چې سیدا تا خو زونی ولا ما خو زو قیدیم زما سره ګور ډیر د نرمه معاملې وکا بي عزت را نه کی وې مال چې لا باس علیک اس پروا در باندې نشتا زی بوتلم هغه ځل چې کم ځل وې ما دا وکان ارسره روان کړیو وې چې ګورم دا ټول وکا نورم په غیزه کې و خدای مال قسم وکي چې اے سړیا زما دې رب العالمین باندې قسمي دا یو سړی وکان ک چیرته زما خپل وې ما ټول تعالی درکول زه تاسو نه درتلم لیکن دا زما د خور دی زه د خور مال تعالی نشم درکولې خلکو یې پلانې سړی چې دی هغه د پلانې علاقه ارسلا خان یې پردي بوساړي بکی ارسلا خان د شړیو خلکو له چې دا بوسړو دا بوساړه وې ساغه په شړې راوړله چې کله به دغه ځنه خبره بار کړه هغه بوس والا بکلک داونه دا ولې مال ارسلا خان کا کامر کړی دی د زید ورته ویلې وې زده چې سړی نیم چې پردي مالونه هدیه کوم خلکو لا زما په دې کې یوم نشته خو ته د شوکا چې زما سره بدیږي کې کینا سبا زری قوم سره اراده جګړې لرم چې څومره مان په غنیمت کې ونی واغه په ټول تعالی تقسیم کوم خپل کور له بوسه واده وسره وکړه عرب دومره شاسوارانه مو دومره سخینم وی په کدا چې درې ورځې تیر شوي بني نمیر په ځامنو باندې وراله هغه سره جګړه وکړه تقریبا سلو خانه دی غوینه ونی را روان کړي ټول مال راکړي ایوم تنه په دې کې نه سره مونږه ګارد باندې ګاټ والا کسر ما سره راکړه وی ویل چې دا سړی د حیاره علاقې پورې بوزي چې ورته پلاره کې تکلیف ورنه کې چې کله په خپل کور باندې ور داخل کې تاسو تیر روان شي دا د زید الخيل د یو صحابي دی چې زید نوميږي زید الخيل معنی د اصل والا زید لا دو وخت کې د ایمان نه دراوړي د جاهلیت په وخت کې دا واقع دی او د سخا سره د عجیب واقعا او د شهامت او د غیرت یو بل واقع و چې د صحابي وره ایمان راوړي ایمان راوړو خو څنګه راوړو او په اسلام کې د څنګه واقع رااله په کدا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ډیر په ولولو باندې راوالو نن دا ځای ونی او سبه هغه ځای ونی نن دومره ملګری اسلام کې داخل شو بل ورځ دومره وې نتیجه دا وروته چې د زید الخيل د محمد رسول الله د دعوت ترقی په خپل غوګونو باندې واوریده او دا خبره معلومه کړه چې محمد رسول الله خلک سره دعوت دی دې کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی خپل راس ورلی د برابر کړه د خپل خاندان اغلوی لوی قومندانان مشران دې برابر کړه راځي چې ویلاړ شي یثرب علاقیلا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړو ملګری ور سره لاړل اې دې توي قبیلینم په ډېر انسانان لاړل چې زر ابن سدوس په نامه باندې ملګری واغم لاړو مالک ابن جبیر یو قومندانو دام لاړو عامر ابن جوین په نامه یو بل اغم لاړو تر دې پوری مدینه منوره له ورسېدل او د مسجد نبوي په طرف باندې دا ټول لوی لوی شملو قولو ولا مشران ور روان شو خپل اسونه خپل وخان د مسجد نبوي په خوا کې شو کړو
چې کله ورله په دې وخت کې پیښه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو له واعظ خبره شروع کړي منبر باندې پاس ناس دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عجیب طریقه باندې وا شروع کړو چې کله دا مشرانو سرداران ورله کې نستا داغه خبرو په د باندې اثر وکي او به وی ویل چې مسلمانان ته دې شګر چا په نه سي بالکل خوځيږي نه تاسو کوم عجیب انسان دی دی ور باندې نور اثر وکي او به ویل چې اس خاموشي کې ناشتي او وی ویل چې عجیب تاثیر کړي دی په دې خلکو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری ولید وی ویل په دې حال چې خطاب شروع کړي دي خلکو سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې انی خیر لکم من العزى ومن كل ما تعبدون اے خلکو زه تاسو له غره ما به احترام د هغه شان شاغه عزا بوته او د هغه سره چې داخله تاسو دغه بندگی کوي ان خیر لکم من الجمل الاسود الذي تعبدونه من دون الله زه تاسو له غره د تور هغه اوخنا چې تاسو دغه بندگی کوي اوخ څنګه بندگی کوي د بندگی د اوخ بندگی تاسو کوي تقریر وکي داخله کې واوریدل دوله وراوله وی په دې وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د زید د دې زید په دې دماغ باندې یو عجیب اثر وکي په دې ځل باندې دننه څومره ملګری چې وسره هغه ټول ام ناسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ور باندې مؤثر شو دوه قسمه خلک د زید سره واقع شو بعضی خلک د انسانانو چې هغه د رسول الله خبره واوریدل هغه قبول کړه او بعضی د انسانانو هغه ته انکار وکي چا چې د محمد رسول الله خبره ومنله فريق فی الجنه دا ګروپ رب العالمین جنت لبوتو او چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله فريق فی السعیر داخل لاړ الله جهنم لبوتو زور بن سدوس په نامه باندې وکاسو هغه چې د محمد رسول الله تقریر لغوه کې خو دا ویل چې په ملګرو باندې چې عجیب اصل کړي دي خپل مابین کې د ملګرو لویل وسماره په الله باندې قسمی دا هغه سړی چې په ټول عربو چټونو باندې به د حکومت راځي او زه د خپل صدل نه کته کوم چې د محمد رسول الله اطاعت منم نه منم لاړو د شام په طرف باندې خپل سره وخره الته د شام د علماو عادت او چې سرونه به خړایله د اسلام دین د زر پرې خود ابن سدوسه او نصرانیت انتخاب زید ازیا سره نور ملګری هغه شکل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لاله نږدې کینه سنورما جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل خطبه نه فارغ شو زید سبود د ټول مسلمانانو په دې مابین کې او ډیر انتهایی حسین سړیو اوچت انسانو قطو قامت ډیر جیګو حتی تر دې پر چې کله په وخ باندې سور شو یو په اسمانه سور شو او خپې بیلانه په اسمه باندې لګیدل ته په دا ګمان کوله کپړې وټه کې خر باندې شیدا سور دومره جیګ او پوچت आवाज باندې ویل یا محمد اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله یا محمد اے الله نبی زګوي ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او ګوي ورکوم په دې خبره باندې چې ته د الله رسولي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شورته مخامخ شورته ویل من انت تسوکی دویل انا زید الخيل ابن محلحل ویزا اغه زید الحیل چې د محلحل بچی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي بل انت زید الخير لا زید الخيل تنن د خیر زیدی د اصل زید نه او ویل الحمدلله الذي جاء بك من سحلك وجبلك ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی چې د غرونو د اوارو نه راوستي او استاد لري نرم کې اسلام لا او به دغه نورستا د زید الخير یو چت تعریف وکړی شو مرحبا ورته ویل شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وی چې راځه سره د ملګرو سما کورلا عمر بن الخطاب مو سره څنور ملګریم د نبی کریم علیه السلام سره و خو چې کله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام کور لاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید لا یو لوی بالغ کې خودو دی وخت کې په زید باندې د محمد رسول الله د بالغ ډیر ګران تمام شو وی ویل یا رسول الله ته په دې مجلس کې نشو ما به تکي کړی رد کړه هغه شنه دا بنرت کې در سره والا بالغ شو د عطر دا برت کینا خو په خدا چې پیغمبر علیه السلام باغره ورکول هغه برت کولو اخري قبول کی یا پیغمبر علیه السلام ځان سره ایثار کړه بالغ وی چې کله دا مجلس ټول ملګری کینستا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د زید الخير لویلی یا زید وی کوم وخت کې چې نوشا توصیف مال کړی شوی دی چې دا دار کم سړی دی دار کم سړی دی دار کم سړی دی خو چې کله به اسما ملاقات دا غسر شوی دی حق شان نه لکه خلکو چې ویلې دي کم دی لیکن ستا په باره کې خلکو مال ډیر انتیزه توصیف کړی دی چې دا څومره توصیف ستا په باره کې مال شوی دی بالکل امق شان بلکې هغه خو سکی دغه نه پس زیاته دی دومره کمالي او به ورته چې کیف اصبحت یا زید زید څنګه وګرځیدي څنګه ری سبا کی
زید دا خبر او کړو زید چې وګرځیدم سره تقریر نو ورستا چرته چې خیر دا غسر مؤمنه وي چرته چې د خیر اهل دا غسر مؤمنه او څوک چې په خیر باندې عمل کوي په دین د اسلام غسر مؤمنه ده او کله چې د خیر عمل وکم به یقین لرم په دې چې الله مال ثواب راکړي او چې کله د خیر کار اسمانه فوت کوي شوی زه به ځانم دی هغه چې رب العالمین تا اول مال په دې کې برخه نه کړه لا حول ولا قوه الا بالله دا معنا ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وداد رب العالمین علامه ده الله چې شاله اراده خیر وکي هغه به اندق شان سره جوړي کی زید ویلي الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله الذي دې ګرځولې په هغه دین باندې په هغه طریقه باندې چې الله رسول غواړي به جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له متوجي شو ورته ویلي یا رسول الله زما خبر الله متوجي وایا و درې سو سواران را کماله او زه د رومانو په علاقه باندې ورزما او د دوی سره جګړه کوم دا ټول ماته عمره ماتوبه زه په دې خوشو وشترو کې ډېر تکړایم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي خپل رانشدې کې او ته ډېر اوچت همت والي لله درک یا زید زید شه الله تعالی خیر کثیر درکې ايو رجل انت څومره قوي سره ته څومره عجیب همت 300 سواران مال راکا او په دې انګريزانو باندې ورزم دا ټول دل کومه زید صاحب چې ایمان راوړو په دې وخت کې وسره د نور ملګرو ایمان راوړو هغه کوم چې راغلی د قوم نه واغنورا به ویل یا رسول الله زسم خپل اهل خپل بچولا نجد کې وشيږي ترڅو پورې هغه د اسلام د دین لپاره دعوت کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رخصت کی یو ځای پورې وسره وته زید الخير چې کوم وخت روان شو جناب نبی کریم علیه السلام چې ايو رجل هذا څومره چې کمال والا سړی دی دا څومره چې همت دی کم سيكون له من الشان ادھر پاره بډيري اوچت شان الله ورکی خو ارمان چې مدینه خپل علاقې په طرف باندې جی یا د مدینه په طرف کې روان دي او پاغیزه کې وبا مرز چې د وبا د مرز نه دا بچ کړي شو رب العالمین بدی انسان لا ډیر اوچت شان ورکی د پوهه باندې به اسلام له ډیر فتوحات نصیب شي پیکا دا مدینه منورې له شکل ورغه پاغه وخت کې د وبا مرز پاغه ځای راغلو زید الخير چې کله ور داخل شو د وبا تبي په باندې عمله وکړو اقم ملګری شکم د سره و د دې ملګرو له ویلې وی بلاد قیس په طرف باندې ملګواړو دي نه ویل ریکي ځکه څنګه دوشمنانو په دې مابین کې دي چې سخت جګړې کېدلې خو زموږ د څه بنې لکه د مخکې معاملې شوي زماره پر رب العالمین باندې قسمي زنور د یو مسلمان په مقابل کې جګړه نه کوم تر دې پرې چې الله سره مخامخ شم ان تر مرګ زه چې خپل مسله وان کړو ملګری وسره روانو چې د نجد په طرف باندې ورشي پیخدا چې تبر باندې سات په سات زیاتې ده د زید شه د ارمانو چې خپل کور لور شي ما غوي اسلام له دعوت کما او رب العالمین زما په لاس باندې اغول ایمان او اسلام نصیب کی او تبي زور په دکو د مقابله د هغه سره و پیخدا چې اخر د وبا مرز په باندې غلبه وکړه او ډیر اعلان دي کې او اخري سلګي د په دین لار کې اوتلی د اسلام راوړلو او د مرګ په مابین کې دومره مسافه به پیدا نشوه چې د په ډیر ژوند تیر کړي وي دا ډیر حکمتونه علماء ذکر کړي دی یو دا چې ادنه په انده زمانه کې به چرته ګناه ونشي څنګه چې اسلام راوړو د ګناه کار د ظریف اندازه باندې کړي نه دي او د نیکی د کار په طرف باندې ډیره اوچته اراده و رب العالمین ځان له رخصت کې الله دې راضي شي او موږ تاسو دې الله رب العزت دې صحابه صحیح تابعداري را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین